روجه را روانه ده، والله دې په منګ او تاسو باندې په خیر سره سر ته ورسوي، والله دې زمونږ د دې روجې ټول اعمال قبول کړي. خو یو خبره واورو، روجه ښه عمل دی، والله پې ډېر خوشحالېږي په روجه باندې. خو یو ټکی واوره، که په دې روجه کې ستا د بل مسلمان سره په زړه کې بغض و، ستا د بل مسلمان سره مینه نشته دی، ستا د بل مسلمان سره محبت نشته دی، ستا د بل مسلمان په دې زړه کې بغض پروت دی، والله زما نبی دا هغه نه په صحیح حدیث کې مسلم ابو داود کې نقل دی چې رب العالمین د هر چا عمل قبلوي، خو هغه مؤمن چې د بل مؤمن سره کینه او بغض لري، رب العالمین وایي د عمل ما ته مراخجوي، دا د عمل د قبلېدو نه دی. لکه بس دا څومره پښتانه یو خبره کوي، دا تعبیر خو زه ښه نه ګڼم، خو داسې یو خبره واره چې داسې وایه چې د سهار نه د ماښامه پورې روژه نیولې ده. د الله نبي فرمایي ډېر خلک روژې نیولي سوا د تندې د ولږې نه دته نور هېڅ نه میلاوېږي، د بل مسلمان سره خفګان دی. الله ملایکو ته وایي د ګل په ورځ باندې یا د پیر یا د زیارت په دې دوه ورځو باندې د هر چا عمل برخیږي. بره الیه یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح، رب العالمین ته د نیک اعمال برخیږي، د هر چا دا پورته خیږي. خو الله وایي ملایکو ته، زما ملایکو د هر چا عمل راخیژوي، خو هغه دوه مسلمانان چې یو بل سره بغض لري، یو بل سره کینه لري، الله فرمایي دیو چې څو پورې جوړه نه کړي د دیو عمل ما ته راخیژوي. بس د دې وجه نه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي لا تحاسدوا ولا تباغضوا، یو بل سره کینه مکوي، یو بل سره بغض مکوي، ولا تناجشوا، یو بل په خلاف باندې راتسول مکوي، وکونوا عباد الله اخوانا، د الله بندگان شي او د یو بل سره ورور جوړ شي. بس د بل سره د ایمان په خوان به څنګه پیږي. کله د الله نبی فرمایي مثل المؤمنین كمثل جسد واحد، کله وی مثل المؤمنین فی توادهم وتعاطفهم وتراحمهم، دا مسلمانان د یو بل سره په دې مینه کې، د یو بل سره په دې خو کولو کې، د یو بل سره په رحم کولو کې بداسې وي کمثل جسد واحد، لکه یو بدن یو ساورور مسلمان دی، دسې مو آیا چې دا بیل دی او ته بیلې، تاسو دوانه یو یوئ او دا بتا ته پتی دا چې د سر باندې دی دړي، دسې نه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي ان اشتکا راسه اشتکا کله، چې سر باندې دړوي ټول بدن خوږیږي، ټول بدن ته راحت نه، که سترګې باندې تکلیف ټول بدن ته. که دا خبره یاد ساتل غواړئ چې که ته رښتیا د الله دپاره د چا سره مینئ، بل مسلمان باندې چې تکلیف یې د هغه په تکلیف خفه شه، ستا ورور مؤمن مسلمان دی، ته څنګه مؤمن رور دی؟ د دې د وجې نه د الله سره داسې وعده کول غواړي چې الله چې د چا سره مینه کو، تا ته سوال کو چې داسې مینه م نصیب کړه چې ستا دپاره مینه یې. بس او الله د دې په وجه باندې موږ د ایمان په دې خوند باندې پوهه کا، موږ د ایمان په حقیقت پوهه کا چې ایمان څومره خوند او مزه لري. او یو